او سن اشنا منظر بو حال بو وخت بو چې یو مخلوق ولاړ دی د خپل خالق سره خبرې کوي. الله وایي ولما جاء موسى لميقاتنا او هر کله چې راغی موسی علیه السلام مقرر وخت زمونږ ته. الله چې میقات یعنی کوم وخت چې ورته الله مقرر کړو هغې له راغی. وکلمه ربه او خبرې وکړې د هغه سره رب د هغه. الله ورسره په خپله خبرې وکړې. اوس دلته معنی تاوالو راوالو د ضرورت نشي چې الله ما ورسره خبرې کړي یو خبرې کړي دي او الله په خپل ځان ښه پوهه دی. یو سړی راولګي نو څنګه او دا ولګي بعضو مولیانو څه کار نه وي نو څه نه څه کوي لکه اهل بدع دلته معنی بدلی را بدلی او نجي دا دیسي او دا دیسي او د بل ځای نه ورته اواز راغی او د ونې نه ورته اواز راغی. نه د دې سره به څه کوي الله خو وکلمه ربه د دې صفا خبرونه انکار صرف دې دپاره چې دا زموږ د عقیدې او ستا عقیده بیا څه عقیده شو چې هغه د قرآن او حدیث خلاف راځي. عقیده خو به هغه عقیده چې هغه د قرآن او حدیث نه واغستی شي نو ستا خو د قرآن او حدیث سره ټکره وکړي. نو الله خبرې کړي دي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او د هغه ویلي په خپله زموږ په ایمان دی. هغه ویلي زموږ په ایمان دی. دا خبرې چې ورسره کله الله سبحانه وتعالی وکړي د موسی علیه السلام سره دا خبرې به ډېرې خوږې ولګېدې او څه ناشنا منظر بو حال بو وخت بو چې یو مخلوق ولاړ دی د خپل خالق سره خبرې کوي او خالق د هغه سره خبرې کوي. موږ د الله دا خبرې تلاوت کوو تفسیر کوي یادوي بیانوي څومره خوند راکوي نو چې د هغه الله نه په خپله اوري د هغه دا خبرې څومره خوند به کوي. نو دې خبرو له ډېر خوند ورکړو موسی علیه السلام چې کله دی ډېر په شوق او محبت کې راغی نو سوال یې وکړو یا الله تعالی ګوینه حالانکې موسی علیه السلام دا سوال یعنې هله وکړو چې کله ډېر په هغه سړی په ډېر شوق کې راشي که نه او محبت کې بس یو سوال وکړي چې یا الله زه تا وینم حالانکې دا ممکنه ده خو دا سوال د محبت او د شوق. نو وی قال ربي أرني أنظر إليك ويا غير با أخي ما تزان چې وګورم تاته. أرني ما تزان أخي أنظر إليك زبا ته وګورم لږ را تزان أخي زبا ته وګورم. قال الله وتوي لن تراني هیڅ چېرې نشي لیدی ما په دنیا کې ته ما هیڅ چېرته نشي لیدی. لن تراني لن دې دپاره راځي په عربۍ کې چې یعنې بلکل نشي لیدی ما خو دې مطلب نه چې په آخرت کې هم نشي لیدی ځکه چې دغه قرآن کې دي چې مؤمنان به خپل رب ته ګوري او د الله په خبرو کې ټکراو نه نو دا خبره د دنیا دپاره ده چې په دنیا کې ته ما نشي لیدی او هیڅوک داسې نشته چې رب العالمین په دنیا کې لیدلی په ویښه داسې څوک نشته چې الله سبحانه وتعالی په دنیا کې لیدلی. او زموږ رسول صلی الله علیه وسلم هغه هم نه لیدلی ځکه عایشه رضی الله عنها وایي چې څوک دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل رب دیدن کړی دی د دروغ وایي او په الله باندې دروغ جوړ کړي دي. خبرې ورسره شوي د اسراء او معراج په شپه باندې چې الله بیا هلته 5 لمونځونه په ورځ کړو خو خبرې ورسره نه دي لیدل ورسره نه دي شوي خبرې شوي دي. بیا دې کې دا بعض مولیان د الله نه چې نه یېرېږي او چې څه یې بیان کړو او الله راوغوښته او الله ورته وایي چې راشه زما سره په دې عرش کښېنه. دا لکه ته به وایې چې ډېر چېرته د یو انسان قصه بیانوي حیا پکار دی انسان د الله په باره کې به دومره خبره کوي چې څومره تا ته الله کړي یا درته الله رسول کړي بس هغې نه زیاتې به ګوتې نه وایي
او الله ورته وایي چې راشه، الله دی ورنږدې شو، الله ورته بعض وایي الله ورته خپل عرش پرېښود. نامناسب خبرې دي. د رسول صلی الله علیه وسلم مقام او شان هغه الحمدلله اوچت دی، په قرآن کې بیان شوی دی او په حدیثونو کې بیان شوی دی. واستا دې ډک وسلو بیانولو ته ضرورت نشته. ته د رسول صلی الله علیه وسلم شان اوچتې نو د هغې دپاره په الله باندې دروغ جوړې او بیا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړې. څه ضرورت دی چې موږ د دروغو قصې وکړو؟ ولې قرآن کې ځای په ځای د رسول صلی الله علیه وسلم شان نه دی بیان شوی، حدیثونو کې نه دی بیان شوی، صحیح حدیثونو کې. نو څه ضرورت دی چې زه دا الله ورته عرش پرېښو، الله ورته وایي راشه، الله د مدینې جومات ته راکوشو، والعیاذ بالله. ایوب که ووایي الله د هغه جنازې ته راغلی، اورېدلي به مې الله وایي د رسول صلی الله علیه وسلم جنازې ته راغلی. ښه نو جنازه کې خو بخښنه غوښتې کېږي د الله نه، نو الله ولې راغلی؟ څه یو عقلي خبره که نه؟ نو دا ټولې خبرې به د نام نهاد مولانا چې کوم په منبر ناست دی دې دپاره کوي چې د نبي شان بیانوي. نو دا خو شان نه دی، دا ورته ګستاخي کوي، په هغه دروغ جوړوي. د شان د بیانولو دپاره موږ سره الحمدلله ډېر څه شته. اوس ته د نبي شان بیانوي او لګیا دی چې د الله په شان کې ګستاخي کوي، د مخلوق شان بیانوي او ګستاخي کوي د خالق په شان کې. د الله نه یره پکار ده. زه خو حیران شم دې بعضو دې مولیانو ته او قاریانو ته چې نوم او لیبل پې د مولا پروت او چې سی په زړه کې راشي هغه ووایي. دا رب العالمین دیدن په دنیا کې په ویښه دا نشي کېدی. ها آخرت کې به کېږي، الله دې موږ ته نصیب کړي. او دنیا کې یو وجه دا ده چې نشي کېدی، د انسانانو د بندګانو په بدن کې دومره طاقت نشتی چې هغه نور د الله د هغې تجلی برداشت کړي. د بدن کې د کمزوري بدن کې د طاقت نشتی. ځکه ګوره الله چې کله موسی علیه السلام ته وایي چې ته ما نشي لیدی، نو ګوره د ډېر وضاحت دپاره ورته دا خبره ښیي، یعنې چا زړه کې سوال پاتې نشي ولې نشي لیدی. نو واوره ولکن انظر الی الجبل، مگر وګوره د غر طرف ته، فإن استقر مكانه فسوف تراني، بس که ټینګ شو دا غر په خپل ځای باندې نو زر ده چې وبه وینې ما لره. دا اوس وضاحت د کومې خبرې وضاحت چې ته ما نشي لیدی. ولې؟ راشه وګوره دې غر ته ګوره. غر زورور دی که موسی علیه السلام؟ غر زورور، غر لوی مخلوق دی. هغه غر چې هغه الله میخونه ګرځولي دي د ځمکې دپاره، د ځمکې پرې راټینګه کړې ده، او دا چې څومره ته بره یې نه که نه په ځمکه د پاسه دومره دا په ځمکه کې دننه. نو دې غر ته ګوره، که دا غر په خپل ځای ودرېد ته ما ویري. فلما تجلى ربه للجبل، نو هر کله چې راښکاره شو رب د هغه غر ته، تجلی راښکاره شو، د الله د نور او تجلی راښکاره شو. الله تجلی وکړه کوم طرف ته؟ غر طرف ته. جعله دکا، وی ګرځو هغه زره زره، هغه غر ټول زره زره شو، ودوړېد، ختم شو. ځکه چې دا طاقت په دې غر کې نشتی چې دا تجلی برداشت کړي. وخر موسی صعقا، او پریوتو موسی علیه السلام بیهوشه. په هغه حدیث اثر کو چې هغه بیهوشه شو. نو جنت کې چې کله الله مؤمنانو ته راښکاره شي په دوی به بیهوشي راځي، آخرت کې به هم بیهوشي راځي. او ځکه حدیث کې راځي چې یعنې موسی علیه السلام باندې بیهوشي نه راځي. نو رسول الله وسلم وایي چې دا اوس ما ته پته نشي چې هغه بیهوشي د تېره کړې ده ځکه پرې نه راځي، او که نه بلکل یا پرې راغلی ده او د نورو نه مخکې په هوش کې راغلی دی، او دلته یې بیهوشي تېره کړې ده نو هلته پرې نه راځي.
فلما افاقوا نو هر کله چې را بیدار شو قال وی سبحانك تبت الیک پاکی د تعالی را توبه وباسم تا ته ولې سیدو ما ته ځان وښایه یعنی ما له نه و په کار چې ما دا خبره کړې وي نو یا الله زه توبه وباسم هسې دا نیکان خلک نه یعنې دا خبره اوس هغه ته ګناه ښکاري یعنې چې ما ولې دا ووایي او موږ ته ګناه نه ښکاري او عجیبه دا ده چې کله درته ګناه نیکي ښکاره شي او دا د نیکانو خلکو حال دی وانا اول المؤمنین او زه اول یم د مؤمنانو نه زه په هغه کسانو کې اولنی یم چې ستا منونکي دي خو د موسی علیه السلام نه مخکې څوک نه و د الله منونکي نو څه مطلب دی نه وایي چې زه اولنی ستا د منونکو نه یم چا دلته څه جواب ووایي صحیح و خو پته نه بارک الله فیک د قوم مشر دی نبی رسول د قوم مشر دی په قوم کې اولنی منونکی دی د الله په امت کې اولنی منونکی دی الله د امت سردار دی که الله ورته ووایي دغه ټیم کې قال ووایي الله یا موسی ای موسی څه ناشنا خلک وو چې الله یې نوم اخلي او هغه په خپله اورېدلی ده یا موسی کله د دیندارو خلکو ته چې یو دینداره سړی عالم اواز وکړي دا هغه یو فخر ګڼي یاره ما ته اواز وکړو په دې دومره خلکو او دا دنیادار چې کله چې دنیا والا ورته اواز وکړي ډېر مالداره او یا چې غټې عهدې والا نو بیا د ده نه ځان ورکي نو سم خیال دی چې کله مخلوق ته خالق آواز وکړي او د هغه نوم والي څومره اوچت خلک يقول الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس يقينا ما تغركلي بخلق باندي برسالاتي وبكلامي فبيغامات خفل سرا وبخبرو خفل سرا تردي خلقنا غوري ولي غوري زما پیغامات برسي او ما د سره خبرې وکړو تا را سره خبرې وکړه رساله پیغام ته وایي رساله څه ته وایي پیغام ته او رسول ته ځکه پیغمبر ویلی کېږي پیغام رسونکی